السلام علیکم. پېښور کلیک چینل کې درته هرکلی وایم. د پښتو فلمونو او ډرامو مشهور اداکار شاهجهان اوس په څه حال دی؟ که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ چې هغه اوس په څه حال دی او څه کاروبار کوي، نو ویډیو تر اخره وګورئ. او که زموږ چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې همدغه رنګې نوې او تازه معلومات د ټولو نه اول تاسو ته در رسي. دوستانو، شاهجهان د چارسدي سره تعلق لري او د ده د پلار نوم عبدالحنان و، کوم چې یو مکینیکل انجینیر و، او د شاهجهان درې نور وروڼه هم وو، خو هغوی یو هم فلمونو کې کار نه کولو. شاهجهان تر نهمه پورې خپل سکول ویلی و او هغې نه پس هغه خپل کاروبار ته راووتو چې د کاروبار وروستو بطور هدایتکار فلمونو ته راغلو. شاهجهان ډیر لوی لوی اداکارانو سره فلمونه جوړ کړي دي چې په هغې کې بدر منیر، آصف خان او دغه رنګې نور لوی اداکاران. شاهجهان د هدایتکارۍ سره په فلمونو کې هم کار کړی و او بطور ایکټر یې په ډیر فلمونو کې کار کړی و چې هغې کې زوی د شرابي، ستمګر، مینه قرباني غواړي، د مرګ لوبغاړی او دغه رنګې نور هم ډیر دي. شاهجهان د فلمونو کې کامیابېدو نه پس د پښتو ډرامو اداکارۍ او پروډیوسرۍ طرف ته هم لاړو چې هغې کې هغه خپله ډومبنۍ ډرامه جنجالیان جوړه کړې وه چې هغې کې خپله اداکاري هم کړې وه. خو 2015 کال کې چې کله د ډرامو دور ختم شو او یوټیوب راغو او سوشل میډیا باندې خلکو ډرامې کتې، نو دې ټایم کې به ایکټرانو لکونه روپۍ اخیستې او په یوټیوب کې دومره دم نه و چې لکونه روپۍ ځینه ګټلې وي. نو شاهجهان دا فیصله وکړه چې د شوبیز نه یو سایډ ته شي او خپل کاروبار کوي. شاهجهان اوس خپل پمپونه چلوي او د هغه خپل د پټرولیم کاروبار دی. دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو ویډیو لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو په لوی الله سپارم. د دوی